سلام علیکم دوستانو. د نن موضوع ده نوی واده سوی ناوی څنګه خپل رقم کړو. موږ پښتانه عموما کله چې ناوی را واده سي هڅه مو دا وي چې داس موږ د کور اصول زده کړي، زموږ د کور قوانین عملي کړي او موږ ته داسې یو مژور واوسیږي تر څو هغه زموږ د کور د چلاو چې څه رقم د پخوا څخه کېدی هغسې مخته یوسي. متاسفانه په اوسنی وخت کې دغه مشکلات ډیر دي او زموږ مشندې زموږ پر قوانینو نه ځي. دا یو مشکل دی چې په ډیر کورنیان یې لري او ورسره کړیږي. راځو موږ تاسو ته د نوي واده سوي ناوې اړوند ډیر مهم معلومات درکوو. یو معلومات، کله چې نوې نجلۍ زموږ کور ته راواده سي دا 3 کالو ته ضرورت لري تر څو ښه جنسي رابطه زده کړي. یعنې تر 3 کالو پورې دغه نوې کشره واده سوې نجلۍ ستاسو د زوی هم په درد نه خوړل کېږي، ځکه چې د هغې حتی د جنسي روابطو زده کړه نه زده. په بهرني ټولنو کې لکه امریکا، لکه اروپا، هلته نوې واده سوې نجلۍ تر 9 میاشتو پورې جنسي رابطه زده کوي. لیکن زموږ په افغاني ټولنه کې تر 3 کالو پورې ښځه ودې ته ضرورت لري چې جنسي رابطه زده کړي، ستا د کور اصول زده کړي، ستا وپېژني، ستا زوی وپېژني، ستا د کور قوانین وپېژني. یعنې 3 کاله دا د زده کړې په حالت کې ده او دا 3 کاله وخت باید وناوي ته ورکول سي. بله موضوع دا ده چې زموږ پښتني ټولنه کې موږ ژر حامله کېږو. واده مو نه کړی بیا حامله یې، واده مو نه کړی بیا د کوچني په فکر کې. زه خپله هم دغسې یم. نو کله چې یو ښځه حامله سول دا داسې لکه د دې په دا بدن کې چې له ساو جنګونه کېږي، سم جنګ جهاني پکښې شروع وي. ښځه په ډېر یو داسې نازک وضعیت کې چې هغه حمایت ته ضرورت لري، نه وفادارۍ ته، نه اصولو ته. تاسو کوشش وکړئ کله چې نوې ناوې را واده کوئ 3 کاله هغې ته وخت ورکړئ تر څو هغه جنسي رابطه، ستا د کور اصول، تا او ټوله شیان وپېژني، بیا یې هغه خپله عملي کوي. ګورئ که تاسو په کور کې اصول لرئ او خپل پر اصولو ځئ، پر ناوې فشار مه راولئ، تاسو خپل کار کوئ. ناوې په مرور د زمان سره دا زده کوي چې ستا د کور قوانینو ته راواوړي. که ناوې را واده کېږي که ته بده رویه ورسره کوې، که ته خشونت پر کوې، که ته جدي خبرې ورته کوې، که ته جلسې پر جوړوې، که ته ټوله پر راټولوې چې دا داسې کوي داسې کوي، دلته دا عقده اخلي. عقده چې واخیستل دا عقدې د دې سبب ګرځي چې هغه ستا د کور د قوانینو خلاف سي. خو ته چې خپل کار کوې او دا پرېږدې چې دا ستا د کور سره اموخته سي، دغه طریقه دا نجلۍ ستا د کور پر قوانینو میینوي. مثلا هغه وایي زما خو سره داسې اصول لري، زما خوښه یې عملي کوي. نو قرار دغه اصول چې د دې خوښه یې عملي کوي، د دې اندرور یې عملي کوي، دې ته خوند ورکوي. دا د انسانانو روانشناسي، د انسانانو علم دغه ته وایي. یو انسان چې په یو ټولنه کې اوسېږي او ټوله یو کار کوي، د دا انسان شوق ورته ډېرېږي چې هغه کار وکړي. خو که پر دغه انسان تاسو فشار راولئ چې ستا دا کارونه وکړي، هغه دفاعي سیستم فعاله کوي. کله چې وایي انسان ته وایي چې دا کار وکړه، دا کار مه کوه، هغه دفاعي سیستم فعاله کوي. وایي هغه څه کوم چې زما مغز راته وایي. خو که ته خپل کار کوې او خپل پر سیستم باندې روان یې، ټول کور خپل پر سیستم ولاړ دی او ناوې ته د ناوې په سترګه ګوري چې ته ناوې یې، موږ تا ته وخت درکړو. ناوې اخر پر تاسو میینېږي، مینه شروع کوي. خو که تاسو د ناوې سره ضد کوئ، چال بازونه شروع کوئ او کوشش کوئ چې په مستقیم توګه ودې ته ووایاست چې دا کار وکړه، دا کار مه کوه، هغه تاسو خو دې طرف ته بیایاست. کوشش وکړئ تاسو خپل کار وکړئ تر څو ناوې خپل په زړه وغواړي ستاسو د کور اصول زده کړي. بل وایي ښځې حقوق کې د هغې د بدخلقۍ تحمل وکړي. الله جل جلاله پر نارینه باندې د ښځې حقوقو کې یو دا راوستلی دی، وایي ته باید خپل د مردانګۍ د قوې د قوت څخه باید خپل د مېرمنې حمایت وکړې، یعنې نفقه ورکړې، مکمله نفقه چې هغه خوراک دی، څښاک دی، لباس دی، ښه توجه ده. د دا تر څنګ یو بل حق یې هم پر مېړه باندې ویلی دی، وایي ته باید د ښځې د بدخلقۍ تحمل وکړې. د ښځې د بدخلقۍ تحمل تاسو یو څو عمر وکړئ، لیکن تاسو په مقابل کې بدخلقي مه ورسره کوئ. په مرور د زمان سره په دا 3 کاله کې چې ما تاسو ته وویله دا ناوې ودې ته درېږي چې هغه دا خپل بدخلقي پرېږدي، ځکه چې د یو چا سره چې ښه کوې
هغه بیرته تا ته ښه راولي. او که ته چیرې مستقیم توګه هغې ته وایې چې دا کار غلط دی، دا کار صحیح دی، دا کار وکړه، دا کار مه کوه، هغه دفاعي سیستم فعاله کړي، وایي نږدې مه راځه، هغه څه کوم چې دماغ مې راته وایي، هغه څه کوم چې زما د پلار په کور کې رواج و، نه ستا د کور کې. نو راځو ناوی ته وخت ورکوو 3 کاله، هم د جنسي رابطې دپاره، هم د ژوند د زده کړې دپاره. که چیرې حامله سي ټوله شاتګ وکړي. د حاملې ښځې سره هېڅ وخت گفتگو مه کوئ، هغې ته قوانین مه ایږدئ. حامله ښځه حمایت ته ضرورت لري، حمایت یې کړئ. نو بیا به تاسو خپل هغه د کورنۍ سیستم، خپل د کورنۍ نظام، خپل کورنۍ همیشه ساتلی. دا همیشه په یاد ولرئ، د دنیا تر ټولو بې شرمه ترین کار، د دنیا تر ټولو بدترین کار دا دی چې ستاسو ستا مژور، ستاسو ستا مېرمن ځي او تا طلاق کوي. باید طلاق منځته رانیسي. عموما په دنیا کې روابط ښځو نه دي ساتلي، روابط نارینو او کورنیو ساتلي دي. که چیرې روابط د نوې ناوې په توسط ساتل کېدلی، تر ننه پورې به د هېچا په کور کې نکاح نه پاته کېدلی، ټول به طلاق اخیستلی. واده او نکاح دا همیشه با حوصلې خلکو ساتلې ده، گذشت چې لري هغه خلکو ساتلې ده، یعنې نورو کسانو ساتلې ده، خواشي ساتلې ده، خسر ساتلې ده، میړه ساتلې ده. ښځه روابط نسي ساتلی په هغه رقم چې تاسو مثلا ټوله ورته توجه اوسئ، ټوله کوشش کوئ چې هغه بدله کړئ او هغه نه بدلیږي. نو زما د نن ویډیو پر خبرو ښه فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې عمل یې کړئ. ډېره مننه چې غوږ مو راته ونیوئ.